ودې ډي پي او ته دا وایي چې کوم چې زما پر نامه راستولی دی موږ د لیټر هېڅ پروا نه لرو چې موږ د دوی د ګولۍ پروا نه لرو د دوی د ټانګونو پروا نه لرو نو بیا موږ د دوی د لیټر پروا لرو یا موږ د دوی د اف آی آر پروا لرو چې دا ټوله دلته ختمیږي دا ټوله دلته بمباریږي موږ نه پرلت ختموو نه پرلت ختموای سو نه د چا پلار که په زوري که په رضایي دا پرلت به دلته جاري و سرکار ته زه دا وایم چې هېڅ رقم یې موږ نه ختموو که ته دا وایه چې دلته یا دا کېږي او کېږي دا که ډي پي او دی که ډي سي دی که بلګېډیر دی که اداري دا په خپله کوي ودیسي چې زه د لوږې مرم زما د ښار بچی د لوږې مري پر ما باندې د روزګار دروازې تړل کېږي نو نور ژوند زه څه کوم چې دا ژوند دا مرګ ما ته ورسېږي زه فخر په کوم زه په خوشحاله کېږم زما بچیان زما ورونه زما کورنۍ په خوشحاله کېږي دا رقم دار سړي کورنۍ په خوشحاله کېږي چې دا رقم مرګ موږ له راسي موږ ډي پي او ته وایي چې دا په دې خبرو په دې دمکۍ موږ نه بیریږو موږ راوتلي د وطن دپاره موږ راوتلي د خپل قبایلي سیمه ده زموږ چمن کور دی چمن می کور دی باډر می بازار دی موږ چې د کوره راوځو خامخا به بازار له ځو اوس هم ته د ولس د دې الپارټیز د پارټیانو والا شکریا ادا کوه چې موږ یې په امن کښېنولي چې موږ یې په امن نه وی کښېنولي دا پارټیان نه وی راسره زما چې په خدای سره قسم یې اوس د ډي پي او پر تاڼه اوس وربل وی د ډي سي پر دفتر اوس وربل وی چې دا رقم دمکۍ موږ له راستوی موږ د دمکۍ څخه نه بیریږو موږ د اف آی آر نه بیریږو ما ورته ویلي دي که ډي پي او دی که ډي سي دی چې د دوی څونې په کلمو کې سویانې شته څو درځنه کلمان ځان ته ږدي چې سار دی د کوره راووتي په دفتر کې کښېنستی دی د اف آی آرونه کاټوي در ماښامه پرې که زر کاټوی سي که لږ کاټوی سي موږ د اف آی آرو خلاف نه یو موږ قانون په لاس کې نه اخلو موږ دلته روزګار غواړو دا باډر زموږ د زرونو کالو څخه دا زموږ باډر دی دا زموږ د ډریورین کرښه ده چې دوی اوس د پاکستان در مخه زموږ دا ډریورین کرښه وله زموږ باډر ولو نن چې پاکستان 15 کاله کېږي چې پاکستان حکمرانان راغلي دي دا د کرایې افسران دا د امریکې د ورس د دې په خوله باندې د حکمراني پر موږ کوي بیا د چا حکمراني بیا موږ دلته نه منو زموږ باډر دی بیا باډر دی نه دا ډریورین کرښه ده که چا باډر کوي بیا به موږ خبره ورسره وکړو موږ 6 میاشتې په توبه کې په دوبي کې خپلې زمیندارۍ مې سته خپل جایدادونه مې سته او په ژمي بیا 6 میاشتې په ریګ کې په دامان کې په بولده کې په تختپل کې د کندهار پورې دا موږ قبایلي سیمه ده که په یو باډر باندې یا پر ځای باندې پاسپورټونه پر ډېر باډرانو سوي دي کومه قبایلي سیمې ته ورکول سوي دي بیا موږ مجرم یو بیا موږ غلطه کوو که زموږ دلته په زرونو کلوري شتې سته زموږ نیم کورونه د پولې پاخوا په ساب دي نیم کورونه په دې خوا په ساب دي زموږ د دې ولس سر نه و خلاص چې د ولس سر خلاص وای په لا علاقه دي خاردار موږ ته لګولی وای چې په زرو مړي موږ ورکړي نه وای دوی چې خاردار ولګاوئ دوی اوس پښې رپسې راواخیستلې چې سبا به موږ د خپله کوره راوځو د خپل چمن له بازار به راوځو د دوی پولیس د دوی لیویز به ولاړ شي دغه کاټ به ګوري یا دا شی به نه زموږ وطن موږ په خپله سمبالوای سو موږ دلته دا باډر په خپله سمبالوای سو بیا موږ سکیورټي ته هېڅ ضرورت نه لرو چې دلته دی وایي پرلته موږ سکیورټي نه لرو تا په چی سکیورټي کړې ده تی خو که ډي پي او دی که ډي سي دی د منشیاتو اډو باندې به تیاخی خلک میله کړي دي غله میله کړي د خلکو څخه پیسې سکوټران اخلي تی په هغه باندې لګیا تل د دوی د ولس په خدمت نه یاست لګا تی د ولس دپاره دلته نه یاست ولاړ تی د خپل غلاو دپاره د خپل د منشیاتو د اډو دپاره چې بچې در کوي د دې دپاره ناست یاست دلته زموږ په چمن کې نه یو دی روډ تی جوړ کړی دی نه مې یو دی پارک جوړ کړی دی دلته زموږ هسپتال باندې ډي پي او ډي سي په غلا دواوې چې وړي خرڅوي نیمې د ډاکټرانو دي نیمې د ډي سي د ډي پي او دي نو پر هغه باندې اکشن واخله هغه د تاسو سکیورټي ورکړې ده چې دلته ته زموږ پرلته سکیورټي نشي ورکوی دا پرلته بدل شي دا خبرې دي څوک نه کوي که ډي سي کوي که ډي پي او کوي بیا موږ مرادآباد ورته وایي بیا موږ د ډي سي ځای مخ ته کښېنو بیا موږ د ډي پي او د تاڼې مخ هم بندوو بیا موږ خپل کلپان اخلو بیا به کور کې دفتران خلاص